سلام علیکم ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ. نن تاسو ته د نهم ټولګي لومړی درس چې د هاضمي سیستم موضوع ده تاسو ته در معرفي کوو. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي. دغه موضوع چې موږ لومړی درس د هاضمي سیستم دی. د هاضمي سیستم تاسو په دې ښه پوهېږئ چې انسان څنګه ژوندي موجودات حرکت کوي او دغه حرکت د څه شي له کبله منځته راځي. او کله چې انسان حرکت کوي دغه انسان ژوندی موجود، البته ټول ژوندي موجودات چې څه وده کوي، نمو کوي، نو د دې دپاره د خوړو دپاره ضرورت لري چې دوی خواړه لاسته راوړي. نو دا خواړه څنګه لاسته راوړي؟ نو هر ژوندي موجود لپاره خاص سیستم شته ده چې د هغې په طریقه غذا لاسته راوړي. نو موږ راځو د انسان د هاضمي سیستم په هکله باندې تاسو ته موضوعات در وړاندې کوو چې دغه سیستم کومې برخې لري او څنګه موږ کولی شو خواړه وخورو او هضم کړو. نو د دې په هکله تاسو ته معلومات درکوو. لکه تاسو چې پوهېږئ چې یو موټر څنګه حرکت کوي. دغه موټر چې حرکت کوي د دې موټر لپاره انرژۍ ته ضرورت دی. انرژي څه شی ده؟ انرژي هم چې موږ تاسو تیل په دې موټر کې اضافه کوو، نو دغه تیل د دې باعث ګرځي چې د موټر ته انرژي ورکوي او موټر ته حرکت ورکوي. نو همدارنګه انسان هم خوړو ته ضرورت لري چې دغه خواړه دوی استفاده کوي د حجراتو د ودې د نمو لپاره، ترمیم لپاره، او همدارنګه د دې د کار کولو لپاره هم ضرور دي چې دغه انرژي استفاده کړي او کار وکړي. د هاضمي سیستم د انسان موږ تاسو د هاضمي سیستم وایي چې موضوع د هاضمي سیستم ده. هاضمي سیستم کومې برخې لري؟ اول راځو د هاضمي سیستم د جوړښت په هکله باندې چې د هاضمي سیستم جوړښت څنګه دی. موږ وایو چې د هاضمي سیستم جوړښت څه؟ د هاضمي سیستم جوړښت دوه ډوله، یعنې په دوو برخو ویشل شوی. یو موږ وایو هاضمي سیستم کانال دی، او بله برخه د هاضمي سیستم غدوات دي چې خپله هاضمي سیستم په دوو برخو ویشل شوی. یو غدوات، بل کانال. کانال کومه برخه ده او د هاضمي د سیستم غدوات کومه برخه لري؟ اوس راځو کانال. موږ وایو چې کانال د خولې تشه، د خولې تشه د سیستم هاضمي لومړۍ برخه ده، ځکه د خولې په تشه کې اول لومړي ځل غذا اخیستل. دوهمه برخه موږ وایو د دې دوهمې برخه چې دا دوهمه برخه ده هغه حلقوم ته مرۍ تللې ده. اوله موږ وویل چې په کانال کې کومه برخه ده؟ اوله موږ وویل چې د خولې تشه ده، د خولې تشه. دوهمه برخه یې مرۍ ده. درېیمه برخه یې د معدې مرۍ چې ختمېږي معده شروع کېږي. معده. او څلورمه برخه یې کولمې. څه شی دی؟ کولمې. نو څلورمه برخه یې کولمې د هاضمي سیستم په ټیوب کې شامل دي. موږ وویل چې د هاضمي سیستم دوه برخې لري. یو کانال. په کانال برخه یې کومه برخه؟ موږ ویل په کانال کې څه د خولې تشه شامله ده، مرۍ ده، معده ده او کولمې دي. هغې کې وړې کولمې او غټې کولمې دواړه شامل دي. ښه، اوس راځو د بلې برخې ته. هغه کومه برخه؟ هغه د هاضمي د سیستم غدوات دي. البته دغه غدوات هم زموږ د هاضمي سیستم سره کومک کوي چې په هاضمي سیستم کې کوم غدوات شامل دي. راځو دغه غدوات ته. دغه غدوات کوم غدوات دي؟ یو موږ وایو
د خولې غدوات. څه شی؟ د خولې غدوات. یا زموږ په خوله کې غدوات شتون لري. هغه کوم غدوات دي؟ موږ وایي په خولې کې لاړې منځته راځي. هغه دغه غدوات دي چې دا لاړې ته ترشح کوي. بل راځو دوهمه غدوات ده. موږ وایي په خوله کې په هاضمي سیستم کې غدوات چې کوم شامل دي ینه یا ځیګر. څه شی؟ ځیګر. دا هم د سیستم هاضمي سره مرسته کوي. بل درېیمه موږ وایو چې په سیستم هاضمه کې د ځیګر سره چې ترشحات څه شی دي هغه کومک کوي. هغه د کیسې صفرا ورته وایي یا کیسې صفرا یا موږ تاسې د صفرا کڅوړه ورته وایي. د صفرا کڅوړه دا د صفرا کڅوړه هم په سیستم هاضمه کې. بل راځو پانکراس ته. څه شته؟ پانکراس. پانکراس دا هم د سیستم هاضمي څه شی ده؟ غده ده چې په سیستم هاضمه کې د هضم په موادو کې مرسته کوي. اوس په دې باندې موږ پوه شو چې سیستم هاضمه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو کانال، بل غدوات. په کانالو کې کومه برخه شامله وه؟ په کانالو کې د خولې تشه، مرۍ، معده، کولمې. هغه وړې کولمې او غټې کولمې دواړه شاملې دي. په غدواتو کې څه شامل دي؟ په غدواتو کې د خولې غدوات دي چې په خوله کې غدوات شتون لري. ینه ده یا ځیګر او د صفرا ده. البته دغه غده چې وایي د دغه غدې وظیفه دا ده چې صفرا ترشح کوي. د ځیګر شاته پرته بیا د صفرا کڅوړه ده چې دا هم د هاضمي سیستم کې کومک کوي. او بل پانکراس ده چې دا هم موږ ته د هاضمي سیستم کې په هضم کې کومک کوي. راځو اوس د جوړښت په هکله موږ او تاسې خبرې وکړلې چې د هاضمي سیستم کومې برخې درلودلې او په کومو برخو کې کومه برخې لري. دا هم موږ او تاسې پوه شولو. اوس راځو د خولې په هکله باندې چې په خوله کې هضم څنګه صورت نیسي. راځو هضم په خوله کې څنګه صورت نیسي. په دې موضوع پوه شو. دا به پاکه کړو. هضم په خوله کې. اوس راځو په هضم په هکله باندې لګېږو. البته مخکې د دې نه چې هضم وایي، هضم څه ته وایي؟ هضم څه ته وایي؟ ګرانو زده کوونکو، هضم موږ تاسو روزانه سهار چې وختي له خوبه پاڅېږو نو موږ غذا وروسته سمناری کوو. دغه سمناری راشروع کېږي. د غذا خوړل چې موږ او تاسې غذا په جریان دی 40 ساعتو کې یا فرض مثال په 12 ساعتو کې کومه غذا چې تاسو خورئ د دې غذا خوړل څنګه دي؟ دې ته څنګه موږ وایو چې غذا خورو؟ البته د علمي له لحاظه موږ وایو چې غذا خورو. دا غذا خوړل څنګه هضم څه ته وایي؟ د غذا خوړل یا د خوړو موږ چې تاسې خورو خولې کې د دغه مایده کول یا ټوټه کېدل په کوچنیو ذراتو او مالیکولونو باندې دې ته هضم وایي. څه شی وایي؟ هضم وایي. اوس راځو د هضم ته. هضم په خوله کې څنګه صورت نیسي؟ هضم په خوله کې هضم په خوله کې څنګه صورت نیسي؟ هضم په خوله کې موږ وایو چې هضم په خوله کې دوه ډوله. یو کیمیاوي هضم او بل میخانیکي هضم. څه شی؟ کیمیاوي هضم او میخانیکي هضم. اوس راځو دې ته چې کیمیاوي هضم کوم هضم ده او
میخانیکي. موږ تاسو ویل چې دا مواد په خوله کې چې راځي خوري نو دا باید څه شي په کوچنیو ذراتو څه تبدیل شي. اوس دا کوچنی ذرات په خوله کې څه شي شتون لري چې دا په کوچنیو ذراتو تبدیلیږي. موږ ویل غدوات شتون لري. غدوات څه شي وظیفه لري؟ غدوات لاړې ترشح کوي. دلته د امیلایز انزایم هم ورسره ترشح کېږي چې دغه انزایم وظیفه یې څه دغه انزایم نشایسته په ګلوکوز تبدیلوي. تاسو به تجربه کړې وي کله چې خواړه خورئ یا احیانا کوم وخت خوله کې داسې یو وریجې اچولې وي دا وریجې تاسې ژوئ. کله چې ژوئ نو د ژولو وروسته یا د غنمو ژولو وروسته تاسې داسې یو خوږ احساس په څه شي کې کوئ؟ په خوله کې کوئ. دغه خوږ احساس ولې کوئ؟ ځکه په خوله کې موږ وایو هضم کیمیاوي هضم صورت نیسي. دغه کیمیاوي هضم چې صورت نیسي د دغه انزایم له کبله چې دا انزایم په نشایستې باندې څه شی کوي؟ عمل کوي او دغه نشایسته اخلي په څه شي تبدیلوي؟ ګلوکوز تبدیلوي. او بل دغه خوله کې د لاړو سره دغه مواد څه شی کېږي؟ دغه مواد حلیږي، نرمیږي، پستېږي ورسره. دغه پاسته مواد ذرات په ذراتو باندې تبدیلیږي چې هغه میکانیکي هضم وروسته د هغې څخه دغه مواد بیا چیرته ځي استاد؟ موږ ویل دوه ډوله، یو میخانیکي و او بل کیمیاوي و. موږ ویل هضم دوه ډوله، یو کیمیاوي بل میخانیکي. دا میخانیکي دا دوه ډوله هضم په خوله کې. ګرانو زده کوونکو تاسو اوس د هضم په تعریف هم پوه شئ او هضم چې په خوله کې صورت نیسي په دې باندې هم پوه شئ. ځکه موږ وایو چې خوله کې هضم څنګه صورت نیسي او په څو ډولونو په کومو ډولونو باندې صورت نیسي، یو په کیمیاوي او بل په میخانیکي. په کیمیاوي باندې هم تاسو پوه شئ چې کله موږ په خوله کې مواد اچو یا خورو یا ژوو د ژولو وروسته موږ هغه تاسو ته عملي هم درته وویل چې کله تاسو مواد خورئ یو خوږ احساس په حلقې کوي، هغه که وریجې وي او که داسې نور مواد وي ژوي حلق نو هغه دلته خولې کې یو انزایم دی. کوم انزایم و؟ امیلایز انزایم. دغه انزایم هغه نشایسته اخلي په ګلوکوز تبدیلوي چې کله به ګلوکوز تبدیل شوله نو هغه د خوږوالي احساس موږ په حلق یا په خوله کې کوو. او بلکې میخانیکي هضم و موږ په خوله کې مواد ذره ټوټې ټوټې کوو. دغه مواد مستقیما هاضمي سیستم ته نه تېرېږي. کله چې دغه مواد نه تېرېږي نو موږ او تاسو دغه مواد په خوله کې د دغه لاړو سره یو ځای څه شی کوو؟ په ذراتو باندې په کوچنیو ذرو تبدیلوو. نو وروسته د هغې نه کله چې دغه مواد په خوله کې څه شی شول؟ لامده شول یا پاسته شول، وروسته د هغې څخه بیا دا مواد د حلق څخه تېرېږي. نو دغه موضوع چې ما تاسو ته د هاضمې د سیستم په هکله تر کیمیاوي هضم او میخانیکي هضم پورې وویلې، خدای دې وکړي چې دغه موضوع ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا مو هله مل شي.